بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو قدرمنو ملګرو، د پروګرام نشانونه سره زه یم وحید یوسف. ګرانو قدرمنو ملګرو، زموږ پښتانه چې هر چېرته دي هغه د بلاهو لرونو نه ډک پک دي، خو چونکې موږ که د 10-15 کاله وړاندې ځو او موږ بیا د دغه هنر خبره کوو، د دغه ټیلنټ خبره کوو، نو پاکستان ټلویزیون یا دا شان ریډیو ته به چې دی نو دغه دروازو ته به ډېرو د هنر خاوندانو به هغې ته خپلې ځوانۍ زړې کې ویلې د نکاح په لاس باندې ورنکړل شو. هغې ته هم ګناه نشته، هغې سره به ډېر زیات مختصر وخت به و او په هغې کې چې کوم دی دا ټول را یو ځای کول چې کوم دی دا ګرانه خبره وه. د هغې نه پس بیا نور چینلې راځي او متعریف کېږي. په دغه تسلسل کې نه ځم، خو د هغې پسې چې کوم دی د سوشل میډیا کردار چې کوم دی نو دا ده چې هر څیز چې کوم دی دوه مخه لري، یو ښه اړخ او بل بد اړخ. سوشل میډیا بد اړخ خو د ټول ناول دغه دی چې زموږ نه یې وخت اخیستی دی، زموږ نه یې وخت وړلی دی. بل بد اړخ یې دغه دی چې موږ یې د خپلو رشتو سره ناشنا کړي. خو ښه اړخ یې دغه دی چې په چا کې څه هنر هم موجود دی، څه هنر پکې هم شته دی، هغه مخې ته یې راوړلی دی او خلکو یې اپریشیټ کړی دی. په دغه نامو باندې هم نه ځم چې کومو خلکو پکې نامې ګټلي دي، کوم خلک د دغه نامو د دغه سوشل میډیا د لارې چې کوم دی ځان متعارف کړی دی او نامې یې ګټلي دي او په دغه هنر په بنیاد باندې چې کوم دی دوی مخ په وړاندې دي، هغه ستاسو په وړاندې دي. خو نن چې زه تاسو سره کوم ټیلنټ کوم هنر متعارف کول غواړم، هغه د ډېر د خوږ خوږې علاقې دی د باجوړ ګلونه. او د باجوړ د ګلونو ذکر چې راځي نو باجوړ د ښایست باجوړ شو، دیر شو او سواد، دا د ښایست په وجه باندې کوم دی په پښتونخوا کې د دې د ښایست ذکر چې کېږي هغه ډېر په خپلو ټکو کې کېږي. که بیا موږ د باجوړ تاریخ کوو نو هغه هم د هېچا نه پټ پناه نه دی. په دغه هر څه کې خبرې کوو، په دغه هر څه حوالې سره موږ مخ په وړاندې ځو، نو زما په خیال زموږ چې کوم مېلمه دی هغه به رانه پکې لږ مدم پاتې شي. احسان صادق. ګرانو ملګرو، احسان صادق یو داسې هنرمند دی، یو داسې ټیلنټ دی، یو داسې هیره ده چې زموږ زیات خلک اکثر داسې وي چې هغې بل څوک مخ وړاندې نه پرېږدي چې هغه پلانې دی مخکې لاړ شي، پلانې دی مخکې لاړ شي. خو نه، عزت او ذلت چې کوم دی هغه د خدای پاک په لاس کې دی او دغه هنرونه چې په چا کې هم موجود دي. نو زما په خیال زه د دې شیشې په بنا باندې د دې شیشې په توسط سره چې کوم دی زه دغه یو پیغام هم دیدم چې ستاسو په خوشا کې داسې ټیلنټ موجود وي، نو پلیز هغه تاسو رابرسېره کړئ، دغه خلک تاسو اپریشیټ کړئ، دغه خلکو تاسو چې کوم دی متعارف کړئ د دې شیشې سره، د دې سوشل میډیا سره، چې هغوی دغه خپل هنرونه، دغه خپل ټیلنټ چې کوم دی هغه مخ په وړاندې راولي، ستاسو د کلي نوم روښانه کړي، ستاسو د علاقې نوم روښانه کړي، د پښتونخوا نوم روښانه کړي. راځم نو چې د خپل مېلمه طرف ته احسان صادق. احسان صادق خو تاسو ته په روشنونو پروګرام کې استعمال شوی ټیلنټ وایي او دا راته ووایي چې ابتدایي تعلیم تاسو کوم ځای نه حاصل کړی دی؟ ډېره زیاته مننه واحد یوسف. کېدای شم چېرته کې شم. بلکل واحد یوسف صاحب، ستاسو زه د زړه نه مننه کوم چې تاسو په خپل ښکلي خپرونو مشالونو کې ما ته برخه راکړه او پکې شامل مو کړم. نو زه ستاسو انتهایي مننه کوم. او څنګه چې تاسو ما نه تپوس وکړو نو تعلیم زما بلکل د نش برابر دی. البته د پښتو سره د ادب سره مې مینه ډېره لکه مطلب شاعر نه یم، نو د پښتو کوم چې مورنۍ ژبه د پښتو هغې لیکلو کې بیا مهارت مې شته، خو مطلب تعلیم مې نه دی کړی. او بل بیا زه خپله د باجوړ سره خپل تعلق ساتم. احسان صادق مې پوره نه وي، دغه زما لنډه شان پېژندل. او پیدایش تاسو خاص په باجوړ ښار کې شوی دی؟ باجوړ داسې حاجي لون سیمه ورته وایي چې حاجي لون مخکې یو سړی و، نو په هغه نوم باندې هغه کلی مشهور شوی دی حاجي لون. نو په هغې کې زما پیدایش شوی او هلته کې ما سترګې وکړې. دا تاسو ته یو خدایات صلاحیت تاسو د خدای پاک درکړی دی
او دا ټول دا تاسو ته کله پته ولګېده چې یاره زه دا څیز کولی شم، زه چې کوم د پلاني هنرمند اواز کولی شم، د پلاني فنکار اواز زه کولی شم، یا د هغې پیروډي زه کولی شم، نقل ایستلی شم. تاسو ډېره ښکلې پوښتنه وکړه. واحد بهي د ډېر ماشومتوب نه اولنۍ ما یو ډرامه وګټله، ارمان، د جهانګیر خان یو ډرامه وه. ارمان چې ما کله وکتله نو اخره کې ما وجړل پکې، ځکه چې هغه د مور کوم ایکټینګ و، کوم کردار و، بیا د جهانګیر چې کوم ایکټینګ و، نو زه ډېر زیات متاثره شوم. بیا ما ته داسې پته نه لګېده چې آیا زه د دوی ډایلاګ شم کوم. ډېر زیات د هغې د ایکټینګ نه متاثره وم. یوه ورځ ما هلته FM ته رینګ وکړو، یو ریډیو چینل. هلته چې ما کله رینګ وکړو، هغه RJ ته ما هغه پیروډي وکړه، نو هغه ما ته ډېر زیات داد راکړو. بیا مې ورته وویل چې جي زه زمان ظهیر اواز هم درته کوم. نو بیا چې مې ورته هغه وکړو، مطلب د سینګرانو اوازونه مې ته لږ شان وکړه، یا د ډرامه سټار، فلم سټار، نو هغې ډېر داد راکړو. بیا زه پروګرام ته وغوښتلم چې تاسو ته خو هغه دی. ما ورته وویل ما ته خو پته نه لګي، خو په هر کیف نو بس شوق قیمت نه وي دنیا کې، شوق مې لکه د ډېر ماشومتوب نه دی. د دغه پیروډي نه بیا رستو کېږم، بیا راځم ستاسو تعلیم طرف ته. څه وجه کېدای شي چې تاسو تعلیم تاسو وایئ زما تعلیم د دې شي برابر دی؟ وجه څه کېدای شي؟ تعلیم مو ولې دغه زده کړې مو ولې ونه ساتلې شوې وړاندې؟ یو خو دا ده چې تعلیم چې دی نو پوهه ده، او دغه پوهه چې کوم دی موږ له په ژوند کې ډېر څه موږ له راکوي. نو دغه څه وجه؟ بلکل څه خو د غربت وجوهات هم وو، ځکه چې غریبۍ مې په منځ کې یو دیوال په دغه وجه رانه تعلیم پاتې شو. په سکول کې هم زه دومره کله چې ما درېیمه پورې سکول ویلو، نو هلته کې چې به ما کله خاکې وکړې، نو استاد به ما ته ډېر داد راکوه، هغه به ډېر زیات حوصله افزایي به یې راکوله. نو سکول کې هم زه ډېر تکړه وم، خو هغه خلک څه وایي یا زر شي یا نظر شي، څه غربت شي، څه دغه شي، دغه وجه باندې دغه زموږ د ټولو پښتنو ګرانو مینوالو، زموږ د ټولو پښتنو بیکګراونډ چې وګورو، موږ خپلو پښتنو تر شا نظر کړو، فکر کړو، پام کړو، نو زموږ د ټولو پښتنو په شا باندې همدغه غربت دی، همدغه ستونزې دي چې چا هم دغه زده کړې چې نیمګړې پرېښودې وي، نو د هغې په شا همدغه خبرې وي چې د غربت له لاسه یا داسې وي چې د کور چې کوم دی واحد سربراح وي، هغه مزدوري کول غواړي، خپل کور د ګټې وټې وسوک کړي، په دغه وجه باندې هغې نه تعلیمي یا چې کوم دی دغه زده کړې پاتې شي. ښه، په لومړي ځل مو د چا داسې پیروډي وکړله چې تاسو وایئ چې دا چې کوم دی ځان دا چې ډېره زیاته ښه شوې؟ په لومړي ځل ما یو ډایلاګ وکړو د جهانګیر اواز کې، هغه یو ډرامه کې راشي او خانان ورسره ډېر ظلم کوي، ځکه چې د ده ورور هغه سره کار کړی و، هغه د هغې تنخوا نه ورکوي، او د دې په کار کې چې دی هغه زخمي هم شي. نو جهانګیر ورته وایي ستاسو زما ورور تا سره کار کړی دی که نه، هغه تنخوا، نو هغه ورته وایي چې ستا ورور موږ سره فري کار کړی، مطلب ډېر زیات. نو جهانګیر ورته یو ډایلاګ کړی، دغه ډایلاګ زما پیرنی ډایلاګ و چې ما کله خلکو ته وړاندې کړو نو خلکو خوښ کړو. زموږ د مینوالو ته هم هغه داسې ډایلاګ و. نو جهانګیر چې کله راشي خان ورته خبرې وکړي، ورته وایي په ما سترګې مه راوباسه خان، د سترګو د رایستو چل مال هم ډېر ښه راځي، که سبا پورې زما د ورور تنخوا زما کور ته رانغله نو بیا به ما نه ګیله نه کوئ، بس بس. دغه زما لومبنی ډایلاګ و. دغه شان بیا د سواتي مې کړی و، لکه هغې کې هم خلکو بیا ما ته ویل چې راواخلو ستا بلکل د سواتي ویسان دي، نو ما ویل چې ما ته خپله پته نه لګي. د هغې یو ډایلاګ په هم ورو ملګرو خو داسې یو وړه غونته دمه اخلو، د هغې نه پس راځو احسان صادق سره مرکه روانه. سلامونه ګرانو مینوالو، زموږ د M ټلویزیون ښه کوربه، شاعر او ادیب په خپل یوټیوب چینل RJ واحد یوسفزئی آفیشل د پښتو خدمت تر سره کوي او د پښتو نایابه افسانې، نظمونه، خاکې، تکلونه او تنقیدي او تحقیقي مضامین په خپل غږ خوروي. موږ غواړو چې تاسو د ښاغلي واحد یوسفزئی دغه چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل بټن ووهئ چې تاسو د نوو ویډیوګانو، افسانو او د پښتو ادب په حواله د معلوماتو نه فوري خبرېږئ. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا تاسو په پروګرام نشانونه کې حاصلې وایم. زموږ سره چې کوم دی نن احسان صادق مېلمه دی، د بلا هنرونو خاوند، او دا ورکړه چې کومه ده خدای په کار چارې نه ورکړي. احسان صادق د سواتي برخه چې کوم دی یو بل ډایلاګ
سواتي او د جهانګیر ترمنځ جګړه وي او ډرامه کې نو دا جهانګیر ورته وایي اول دې راته دا نښه پته وښیوه چې سبا به کوڅه په کوڅه ویم چې دا مړی د چا دی دا مړی د چا دی نو سواتي نښه پته ورته وښیمه خو دا راته ووایه چې ته چېرته د ټېله بند ګډورې خونې چې پردی ګیا ته داړې چینګې چینګې کې نو جهانګیر غلی شه د ټېله بند ګډورې خونې ما د نصیب کاکا خبره ته جوړه هغه چرګه خونې چې نه بانګ ویلی شي او نه ګیټ جوړی شي نو بیا ما خلک په سرخانې پېژني صحیح پکې سواتي پکې چې کوم دی نو ته به پته سواتي چې کوم دی هغه پکې اکثر وایي چې ما پیر بابا دی ویل زیارتونو ما د خپل پنجو بابا ویل بله ورځ مې ورته کله پکې لږ ما د یو نوی بابا ویل نو داسې ډېر ډایلاګ دی د هغه داسې چې د یو بابا قسم یې خوړلی جی بالکل داسې یو کې وایي ما د خپل پنجو بابا ویل ګوره ګل که په مینت وي او که په زارۍ وي او که په بدماشۍ وي خو دا ټوپۍ رانه بل چا په سر کې نه ښوده زبردست د دې نه علاوه اصف خان چې دی نو زما ډېر خوښ دی ځکه د هغې اکټینګ د هغې اواز او د هغې اوس قدرتي ما تاسې ګران شوی دی نو اصف خان یو کې راشي دا سواتي د ده په کور کې ناست دي نو ورته وایي اصف خان ما د کور نه چې پیریانم راځي نو ما نه اجازت ده او بیا ته څوک یې سواتي وکیل ماما مونږ هم د سړي زامن نه یو خو ځای نه ګورو او بوتل کولاو مان د دې قلم په سر ډېر د پانچیر تقدیر ده دا اصف خان ده نو د دې نه علاوه که شاهد خان دی د شاهد خان سټایل همداسې د هر هیرو ځان له یو انداز دی که د سواتي چې دی نو هغه په ویلن کې یو ځان له اکټینګ که نه یو ځان له صلاحیت پکې وي دغه شان شاهد خان بیا ځان له یو سټایل دی نو شاهد خان یو شارټ ډایلاګ دی هغه ورسېږي ټینشن کې به مې نه راولې څوک چې د فقیري سره چیړي نو د هغې به همدا انجام وي د هغې بیا ځان له یو سټایل دی زبردست دغه شان ګرانو مینوال دوستو چې ما څنګه وویل احسان صادق د بلا ټیلنټ چې کوم دی په دې کې موجود دی بلا هنر په دې کې موجود دی او تاسو ته اصف خان محمد حسین سواتي جهانګیر خان او دا شان احسان صادق نور بدر صاحب بدر منیر شو که نه بل دا ویلن راځي عمران د دې د اکټینګ هم زما ډېر خوښ دی عمران یو فلم کې وایي ګوته راسره ونه کېږي نو بیا ما کې هم ډېرې ګوتې دي او په هره ګوته کې مې سل ګوتې دي ای خدایه پاکه مشران وایي چې ګډې چیچل نه کوي ما خو ګډې چیچي لګیا یم زبردست د دغه نه علاوه اسماعیل شاهد دی کوم چې ټولو پښتنو ته ګران دی ټول هیروګان مونږ ته ګران دي ټول سوپر سټار هیرو دي که نه مونږ دپاره قدرمند دي خو اسماعیل شاهد چې دی نو هغه بیا زما ډېر فیورټ اسماعیل شاهد داسې ډېر ډایلاګ دی خو یو کې هغه وایي وای پلاره ته راتلی نو دلته دې خپې وغځولې وای که ستا په دې خر مړلی نو دنیا خلک به راتلی چې دا چې شی مړ دی واچوئ لاسونه په ما باندې بلکه ورونه په دنیا باندې په دې کې هغه ملګري راپاسې ویې لکه دا ته جاړو که سندرې وې هغه ورته وویل نو څه شی وکړم ویمه خدای مې دې وویې که ستا په ځای خر مړ دی نو دنیا خلک به راتلی چې دا څه شی مړ دی په دې کې د کلي خلک راشي وایي لا پلار دې څنګه مړ و هغه وایي داسې چالو چې بېکای دار خوړلي په دې کې ناګهانه یو ډز شو نو ما ورته راکټ لانچر خلاصونو چې ومې کتل پلار مې غځېدلی بېبرود ویمه د خدای د نامې کار هغه چې کله وګوري هغه مړی ورته وخاندي وایي دا خو خاندي ویمه کار راله چې شي له ګوري ویم دا په رښتې خندی زبردست دې نه علاوه عجبګل به تاسو پېژنئ دا عجبګل هم ډېر زیات ډایلاګ دی په یو کې وایي زما نیکه دې خدای وبخي هغه به ویل چې بې غیرته سړی وینم نو بس ټس دې پورته کوه
دا جبل بیا ځان له وخت کې دی کنه د دې نه لور نور بلا شی دی په دې ټیم کې احسان صادق دا راته چې کوم رابشو د هنرمندانو طرف ته براشو د سنگرانو طرف ته براشو پای کې چا چا کولی شي هغه کې زمان ظهیر شو خیال محمد شو بابای غزل او سردار علي ټکر شو دغه شان یو چینی دا سنگر د چراغ تبسم د سوګر چې تیږه موږ له نوم راشي نو دغه شان مختلف سنگر دي چې دا غي واغونه کولای شي जाना न दिलास न होर मालो तब में जाले खोले दसन कदम मुस्तो सलगो तब में जाले चितारा तारा उड़ी यार तारा पुलस कड़ियो चितारा तारा उड़ी यार तारा पुलस कड़ियो चिगो हागाशनो बांगलो तब में जाले खोले दसन कदम मुस्तो सलगो तब में जाले زبردست دا زما په خیال رابعه تبسم نه دا سلمان نومیری سی بالکل دا سلسله مې دی ها ګران ملګرو راځو د ویډیو د منتدبین وروسته د احسان صادق سره مرکه وکړو سلامونه ګرانو مینوالو زموږ د ام ټلویزیون ښه کوربه شاعر او ادیب په خپل یوټیوب چینل آر جے واحد یوسفزئی آفیشل د پښتو خدمت ترسره کوي او د پښتو نایابه افسانې نظمونه خاکې تکلونه او تنقیدي او تحقیقي مضامین په خپل غږ خوروي موږ غواړو چې تاسو د ښاغلي واحد یوسفزئی دغه چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل بټن ووهئ چې تاسو د نوو ویډیوګانو افسانو او د پښتو ادب په حواله د معلوماتو نه فوري خبرېږئ ګران ملګرو یو ځل بیا تاسو ته کلی او سمې شوې زموږ سره احسان صادق زموږ سره باندې د هیڅ سره مرکه روانه ده جی احسان صادق نور را سره داسې کوم دغه شان سردار علي ټکر دی هغې له بلک شان ټچ ورکړه یوه ورځ یو سړک کې په ښکار وته وم روان یو ګلاب مې ولاړ تړقې د ښایسته زلفان نو چې خواته ورنږدې شو ما ویل اخ زما خوشحال زه به دا جهان ورنکم د لندن په ګلستان یا قربان بیا به روان زه به دا سارا ورنکم د ایران په ګلستان بل خیال محمد دی کوم چې بابای غزل دی دا هم ډېر زیات سندرې د خو یو سندرې دا ده د یروسلم وران تیرو تیر شام باد زه هم د اشنا د عشق یادګار چې د ګل سره په ډکه خوله خندا کړې چې د ګل سره په ډکه خوله خندا کړې د بلبل غوندې زړه سوی په چغار باد زه هم د اشنا د عشق یادګار زمان ظاهر وایي دا وختونه بې له تانه نه تېرېږي ای جانانه اوسنۍ خبره نه ده اوسنۍ خبره نه ده زه مین یم له پخوانه نه تېرېږي ای جانانه ښه ډېره مهرباني احسان صادق دا راته ووایه اخري سوال دا راته ووایه چې په آینده کې څه جوړېدل غواړې ډرامې ته تلل غواړې ټي وي ته تلل غواړې سنګینګ کول غواړې څه کول غواړې څه خواهش لرې د دې شیشې په زیاتر بلکل زیاتر شوق چې مې دی نو هغه د اصلاحي چې کوم کې اصلاح وي د دې قوم د اصلاحي ډرامو سره هغه که فلم وي که ډرامه که ټي وي که مطلب که ټي وي والی وي داسې وي که نه نو د دې سره مې ډېر شوق دی او کوشش مې هم ډېر وکړو
خو انشاءالله چې ستاسو مرسته راسوي ستاسو غونډه د قوم سترګې راسره مرسته وکړي کېدای شي چې مخکې لاړ شي مرسته زمونږ به نه وي مرسته به چې نه د خپل هنر به تاسو په خپله کوي او د خپل هنر به دې په وړاندې موجود ستا ډېره زیاته مننه احسان صاحب چې تا زموږ لپاره وخت وایستو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو ماله بخښنه غواړم چې تاسو ماله په مشالونو پروګرام کې برخه راکړه او د دې قابل مو زه درکړم ستاسو د ځان ډېره مننه مهرباني ګرانو ملګرو زموږ سره نن په مشالونو پروګرام کې مېلمه احسان صادق څنګه چې ما د پروګرام په شروع کې تاسو وویل چې احسان صاحب د بلا هنرونو خاوند دی او دا هنر چې کوم دی دا خدای پاک هر سره نه ورکړي د غاړې خواږه بل شان دي چې نقل کول هغه بیا بل شان دي او دا زموږ په ډېرو هنرمندانو په ډېرو پښتنو کې دا ډېر موجود دی خو احسان صادق د دغه ټولو نه یو دی چې دغه خپل هنر چې کوم دی د خپل هنر په زور باندې چې کوم دی زه په ذات خود وحید یوسفزی هم پېژنم او نور خلک یې نه پېژني نو هغوی به یې هم وپېژني دغه خپل هنر په وجه باندې د خپل هنر په وساطت باندې انشاءالله ګرانو ملګرو کو ژوند وفا وکړه نو د یو بل پروګرام سره به بیا حاضرېږو تر هغه دمه پورې پاک خدای باندې سپارم د خپل کیمرامین فضل حکیم سره راکړې ما د اجازه چېرته چې مو اوسئ روغ جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ